لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مون دريم نمبر درس وی تقسيم الفعل باعتبار زمنه. تقسیم د فعل په اعتبار د زمانې سره، یعنی فعل په اعتبار د زمانې سره پر څو قسمه دی. وروره فعل په اعتبار د زمانې سره پر درې قسمه دی. یو فعل ماضي ده، بل فعل مضارع ده، بل فعل امر دی. فعل ماضي خو هغه ته ویل کېږي چې په تېره سوې زمانه باندې دلالت کوي، یعنی یو کار په تېره سوې زمانه کې شوی وي، دې ته فعل ماضي ویل کېږي. او فعل مضارع ته ویل کېږي چې په را روانه زمانه کې یا اوس یا په را روانه زمانه کې یو کار کېږي، دې ته فعل مضارع وایي. او فعل امر هغه ته ویل کېږي چې یو مطالبه د یو کار د یو چا څخه وکړي په عین حال کې. تقسیم الفعل باعتبار زمني. الفعل الماضي، اول تا ته الفعل الماضي. الامثله، مثالونه د مخه ذکر کړي ځکه وایي تا خو تعریف زده دی، مثالونه درته وایم وایي هسې په مخه روان شه. ځه جرى الكلب. جرى ګوره فعل دی، فعل ماضي ده، واحد مذکر دی، غائب دی. تک کړی دی سپي. الکلب دا فاعل دی، جرى فعل دی، فعل ماضي ده. وقف الرجل دا سړی ودرېدلی دی. په دې کې وقف فعل دی، کوم فعل دی؟ فعل ماضي ده، درېدلی دی په تېره زمانه کې، یعنی دا کار شوی، دا فعل شوی دی په تېره سوې زمانه. ضاع الکتاب، دا کتاب څیرې شوی دی، خراب شوی دی په تېره سوې زمانه کې. ضاع فعل دی، کتاب فاعل دی. بحث. البحث، تأمل الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا. وایي دغه نو دې وجې څخه وایي تا ته په تېر سوي مثالو کې دا ذکر سولی. وایي دې کې ته تجدها أفعالا لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص. وایي په دې کې ته فعلونه پیدا کړه چې دلالت کوي پر یو خاص زمانه باندې. وایي دا تدبرت، کله چې تا فکر وکړي هذا الزمن في كل واحد في كل منها فهرك وجدته زمن ما جته. په دې کې تېره سوې زمانه پیدا کړي. فكلمة جرى، وایي کلمه جرى الكلب في المثال الأول فعل مثال تدل على الجري في الزمن الذي مضى قبل التكلم. وایي دا دلالت کوي په هغه زمانه کې تېره سوې ده. وکلمة وقف، او کلمه چې وقفه درېدلی دی، دویم مثال وقف رجل. وایي في المثال الثاني په دویم مثال کې تدل على الوقوف في الزمن الذي مضى قبل التكلم أيضا. وایي دا هم دلالت کوي یعنی مخکې لا خبره نه و پر شوې، دا کار شوی دی. او دا رقم دې ته فعل ماضي ویل کېږي. فعل ماضي هغه ته ویل کېږي وهلم جرا. ولذلك تسمى كل كلمة من الكلمات فعل ماضي وكذلك جميع الكلمات التي من هذا النوع. وایي هر هغه جمله چې دلالت کوي په تېره سوې زمانه باندې، یعنې تېره سوې زمانه کې یو فعل یو کار شوی وي، دې ته فعل ماضي ویل کېږي. او اخره کې تا ته ذکر کوي القاعده الرابعه، څلرمه قاعده. الفعل الماضي، فعل ماضي هو كل فعل، هر هغه فعل يدل چې دلالت کوي على حصول عمل، پر حاصلېدلو د یو کار فی الزمن الماضي چې په تېره سوې زمانه کې یو کار شوی، دغه ته فعل ماضي ویل. لکه موږ اول کې مو وویل. دویم الفعل المضارع، فعل مضارع هغه ته ویل کېږي چې په روانه زمانه کې یو کار شوی. لکه مثالونه زه اول یو دوه درې مثاله وایم، نور به انشاءالله ستاسو سره. اغسل یدی، ځوان زه ینځم، زه ینځم خپل لاسونه، زه ینځم. فعل مضارع ته ویل کېږي چې په روانه زمانه یا په اوس باندې دلالت کوي یا په روان. زه ینځم نو فعل مضارع ده، واحد مذکر، واحد متکلم دی. او اغسل فعل دی، ضمیر پکې دا فاعل دی، یدی دا مضاف الیه دا مفعول دی. البسو ثیابي، زه اغوندم خپل جامې. ګوره البسو زه اغوندم دا فعل دی، زه اغوندم په اوس کې یا په روان زمانه کې خپل جامې. نو دې وجې څخه دې ته فعل مضارع ویل کېږي. په دې کې بیا البحث. وایي الکلمة الأولى في الأمثلة السابقة كلها أفعال. اوله کلمې او اولي په تېر سوي مثالونو کې دا ټول فعلونه دي. لأن كل منها يدل على عمل في زمن خاص. وایي دا هغه ته ویل کېږي چې دا دلالت کوي پر یو کار باندې چې په یو خاص زمانه کې شوی وي. وایي دا تدبرت هذا الزمن خاص في كل واحد منها وجدته. وایي کله چې ته فکر وکړې په دغه زمانو کې، نو ته به پیدا کړې اما حاضرا و اما مستقبل، یا به حاضر یا به مستقبل. زه اوس لاسونه ینځم، خو یا یې اوس ینځم یا یې روان وخت کې ینځم. نو فالفعل اغسلو، او په دې تېر مثال کې چې اغسلو ذکر شوی دی، اغسلو يدل على حصول الغسل، دا دلالت کوي پر حاصلول د پرینځلو باندې فی الزمن الخاص، په خاص فی الزمن الحاضر، په حاضر اوسنۍ زمانه کې، او مستقبل یا روان زمانه کې. دا لاسونه زه ینځم یا اوس ینځم یا روان. الفعل دا فعل دی.
وای البس يدل على حصول اللبس، دا البس ثيابي کم مثال موږ وای دا دلالت کوي پر حاصلېدلو د اغوستلو فی زمن حاضر په اوسنۍ زمانه کې یا روانه زمانه کې، نو دا دلالت کوي پر فعل مضارع باندې. وإذا نظرت إلى الحرف الأول وکله اول حرف ته وګورې فی کل فعل من هذه الأفعال په هر فعلونو کې د دا فعلونو څخه یا دا سره مشابه، نو وجدته همزه او نون او یا او تا، وتسمى هذه الأحرف الأربع أحرف المضارعة. وای په دې کې بیا څلور حرفونه به خامخا راغلي په دا فعل مضارع کې چې ته به یې پېژنې چې دا فعل مضارع ده، یعنې هغه الف تا یا نون. اتینه حروف مضارعات څو دي؟ څلور دي. اتینه الف تا یا نون، هر ځای چې د جملې په سر کې د فعل په سر کې دا راغلي او پوه سې چې دا فعل مضارع ده. القاعده الخامسه پنځمه قاعده دا ده الفعل المضارع، فعل مضارع څه ته ویل کېږي؟ هو کل فعل يدل، هر هغه فعل دی چې دا دلالت کوي على حصول عمل پر حاصلېدلو د عمل فی الزمن حاضر پر حاضر زمانه کې او المستقبل یا پر روانه زمانه کې. ولا بد ان یکون مبدوعا، وایي خامخا دا به شروع به د دې فعل مضارع شوی وي بحرف من احرف المضارع، فحروف د حروف مضارعات سره چې وهي الحمزه والنون ویا وتا، الف تا یا نون، یا به الف راغلی وي یا به تا راغلی یا به یا به نون راغلی وي، دې ته فعل مضارع ویل کېږي. دریم تقسیم د فعل په اعتبار زمانو سره هغه په درې قسمو فعل امر و. دریم فعل امر، فعل امر هر هغه ته ویل کېږي چې مطالبه د یو کار ورڅخه وکړي، د یو چا څخه یو کار مطالبه وکړي په حاضر وخت. زام چې قم یا جلالو، پاسېږه ای جلاله، یا اکتب الخط یا جلالو، جلال الدین خط ولیکه. ګوره دا زما ستانه مطالبه وکړه په همدغه وخت کې حاضر وخت یا مستقبل وخت کې د یو کار د یو فعل مطالبه کول، دې ته فعل امر ویل کېږي. بیا مثالونه دې کې ذکر شوي دي. العب لوبې وکړه، لوبه دا ګوره دا فعل امر دی، مطالبه ده. اطعم قطک، خوراک ورکه، ګوره امر دی، مطالبه ده. خپل پیشو ته خوراک ورکه، مطالبه د یو کار ده. نظف ثيابک، خپل جامې دې پاکې که، دا ګوره امر دی، مطالبه. اوس یې پاکې را روان. او امر چې دی امر حاضر دا دلالت کوي پر همدغه حال باندې، یعنی مطالبه د یو کار د چا څه کول په عین حال کې. بیا دې کې البحث تا بحث کوي. الكلمات الأولى في الأمثلة المتقدمة أفعال، وی اولی کلمې چې اولو کلمو کې اول مثالونه تیر شول دا ټول فعلون، لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، وی دا دلالت کوي پر حاصلېدلو د یو کار په خاص زمانه کې. وإذا تدبرنا هذه الأفعال وجدنا المتكلم في كل منها، وی که چیرې مونږ سوچ ووهو دغه فعلونه په دا فعلونو کې، وی مونږ به دا پیدا کړو چې المتکلم فی کل منها، وی خبرې کوونکی په ټولو کې، یطلب من المخاطب، وی دا طلب کوي د مخاطب څخه، یعنی خبرې کوونکی، زه خبرې کوونکی ته مخاطبي ستا څخه دا طلب کوي. ویأمر دته حکم کوي ان یأتي عملا فی زمن مستقبل، چې یو کار وکړه، زه خط ولیکه ای فلانه، خط ولیکه مثلا جلاله یا بله، ته خط ولیکه، د ما ستانه یو مطالبه ده. او من اجل ذلك دې وجه څخه یسمى كل فعل من هذه الافعال فعل امر، وای د دې هر فعلون څخه اول ته دا فعل امر ویل کېږي. او د دې وجه څخه وی والفعل اطعم في المثال الثاني يطلب به من المخاطب حصول الاطعام في الزمن المستقبل، وی اطعم قطک، یعنی دا طلب د خوراک کول دي یو چاته چې انت خپل پیشو ته یو خوراک ور، وهو لذلك فعل امر ایضا، دې ته فعل امر ویل کېږي. القاعده السادسه شپږمه قاعده دا ده فعل الامر څه ته ویل کېږي؟ هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل، هر هغه فعل چې طلب د یو کار ورڅخه کېږي پر روانه زمانه کې، دې ته فعل امر ویل کېږي. بیا په دې کې عبارات دي، په دې فعل امر کې څو تمرینون دي، لږ زر زر به ووایي چې بیا بحث د فاعل د خلاص. په دې کتاب درخي تمرین اقرأ العبارات الآتي وميز الافعال الماضيه والافعال المضارع وافعال،
وایي دغه عبارت ووایه په دې کې فعل ماضي و مضارع و امر جدا کړه. جنى الفلاح قطنه، جنا فعل دی. وباعه بیا خرڅ، باع فعل دی. ثم اشترى بیا بل چا باندې خرڅ کړه، اشترى فعل بواضح باندې ما يحتاج فعل فعل مضارع ده. دویم دا دی نظر الطفل الى الطائر وهو يحلق في السماء فاحب ان يطير مثله. نظر فعل دی، يحلق دا فعل مضارع ده، احب دا فعل دی، حبت لا حبت دا فعل دی، وقت دا فعل دی. څلورم مثال کې سطأ الذئب، سطأ فعل دی، الذئب دا اسم دی. پنځم کې ادخل البستان، ادخل دا فعل امر دی. شپږم کې لا تکثر من الكلام ولا تنطق بما لا تعلم. لا تکثر دا نهي ده اصل کې، خو دلته د امر په ځای کې راوړی ده، دا نهي ده. ولا تنطق یعنې ته خبرې مه کوه، دا هم یو امر دی، خبرې مه کوه یعنې ډېر نطق مه کوه. اغسل یدک، اغسل پرېمنځه یدیک لاسونه سته، اغسل امر دی. نو دې چې دویم تمرین دا خالي ځایونه ټول وایي تر ډکه ځا قبل کل اسم من الاسماء الاتیه او بعد یو فعل ماضي یلائمه. وایي د دې خالي ځایونو د مخه یا وروسته فعل ماضي راوړه. لکه هغه اسانه مثالونه دي، په دې کې دوه مثالونه لکه القلم کسر، قلم مات شو. الشمس طلعت، لمر وختی. البحر دریاب چې دی مثلا نظیف، نظیفه دا پاک کړل شوی دی. نو دې وجې څخه د دې نه مخکې یا وروسته اسم یا فعل. لکه رأیت البحر، ما دریاب ولیده. اکلت الثمره، ما میوه وخوړله. دویم تمرین بیا ضع کل قبل اسم من الاسماء الاتیه او بعد فعل مضارع، بیا فعل مضارع راوه. یهب الریح په اسانۍ سره تګ کوي دا بعد، او یذهب السفینة یا یجري السفینة، یا یأتی بالقلم دا سړی ماته قلم راوړي. یا ینور المصباح دا بلب ډېره ښه رڼا کوي. او دریم تمرین دا دی ضع فعل مضارع فی المکان خالی. په دې کې فعل مضارع کېږده په دې روانو تمرین. الفارة تفر من القط، موږک ده تښتي، تفر ګوره فعل مضارع ورسره راوړه. الدجاجة مثلا تولد کل یوم، دغه چرګوړ هر ورځ هګۍ اچوي. نو دې وجې دا ټول اسانه مثالونه دي. څلورم تمرین کې ایتي بخمس جمل کل مبدوء به فعل مضارع، پنځه جملې راوړه شروع فعل ماضي سره سوي. ذهب زید الى المسجد، پنځه جملې راوړه شروع فعل مضارع سره سوي. یذهب زید الى المسجد. او بیا وایي ایتي بخمس جمل فی کل واحد منها فعل امر. دریم دا تا ته کوي وایي پنځه جملې راوړه چې په امر سره سوی وي. زه تا ته وایم چې اطعم زیدن، زید ته خوراک ورکړه. پنځم تمرین دا دی وایي داسې جملې راوړه چې هغه فعل مضارع په حروف مضارعات سره شروع سوي وي، لکه اذهبو، تذهبو، یذهبو، نذهبو. داسې مثالونه دي. او پنځم دا دی وایي بعضې جملې راوړه چې د دغه فعل ماضي په مضارع سره بدل شوی وي. شپږم تمرین لکه سار القطر یسیر القطر، طار الصقر یطیر الصقر، سافر والي یسیر یسافر والدي. دې وجې څخه اووم تمرین کې دا راځي وایي ضع کل فعل من افعال العاطفه في جمله مفیده مرکبه من ثلاث کلمات فاکثر. وایي درې داسې فعلونه راوړه په روانو جملو کې چې هغه مرکب مفید ورڅخه جوړ شوی. لکه خرج زید من المسجد، زید مسجد ته جمله فعلیه دي ورڅخه جوړه کړله. یلبس زید الثياب. تستخرج مثلا دا سړی وباسي القطن پنبه من النبات یا من الاشجار، دا سړی پنبه ده هغه بوټونه وباسي. دا ټول تغسل امرأة ثيابها، هغه ښځه کالي وینځي. دا ټوله مثالونه انشاءالله العزیز اسانه دي. او بیا تا ته وایي هاتي خمس جمل في موضوع الاصل تبدأ في كل جمله منها بفعل ماضي. و بعض جملې راوړه چې فعل ماضي سره شروع شوي، لکه مخکنی مثال دی انشاءالله. بحث الفاعل.